د فکري روزنې په نوم په دې جوړ شوي یو ورځنی ښونیز سمینار کې د مسولینو سربېره ګڼ شمېر قومي مشرانو، ځوانانو، دیني عالمانو برخه اخیستې وه. په دې سمینار کې د اسمارولسوالۍ مسولینو وویل اړتیا لیدل کېږي چې په ټولنه کې په اسلامي احکامو او ارشاداتو باندې د پوهاوي کچې د لوړېدو او د ځوان نسل د سالمې روزنې په موخه په بېلابېلو سیمو کې دا وړ د ظرفیت لوړونې لنډمهالي روزنیز پروګرامونه جوړ شي. هدف خو د سمینار واضح و، هغه دغه درې عنواناتو چې دغه فکري یرغل، یعنی د بل چا د فکري یرغل مخنیوي او د هغې په مقابل کې څه تصمیم ونیول شي، خپل فرهنګ او خپل کلتور څنګه ټینګ شي او د بل چا د هغې مخنیوی وشي. او د دې ترڅنګ سعی بالفساد، یعنی په دې وخت سره په ساده عنوان سره د امارت ضد احزاب هر څوک چې وي، فرض کړه داعشیان یا نور د هغې په خلاف باندې د هغوی مخنیوی وشي. او دریم داسې چې هغه ناوړه کلتور او دودونه او دارنګې هغه تبلیغات چې هغه ناوړه تبلیغات چې په ولس باندې، په هېواد باندې، په ولسوالو، په هېوادوالو باندې هغه بد اغېزې کوي، د هغوی مخنیوی او د هغې په حق کې وضاحت. دغه عنواناتو په هدف باندې سمینار جوړ شوی و. دغه دودونه چې په کونړ کې په ځینو ولسونو او په ځینې ځایانو کې په هغو رڼا سره واچوله، ولسونه ډېر خوښ شو. د هغه بالخصوص د امیرالمؤمنین حفظه الله دغه فرمان ځانګړی چې هغه په 18مه ګڼه فرمان دی او په هغې کې د دې دودونو اصلاح شوې ده او دغه دودونه هغه زیانمنونکي بدل شوي دي او په هغې کې علما کرامو ته، ښوونکو ته، استادانو ته او په ټوله کچه ټولو هېوادوالو ته دا غږ شوی دی چې خپل ولسونه په دې آګاه کوي. په همدې حال کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون استادانو وویل چې ځوان نسل باید ځانونه په دیني او عصري زده کړو سمبال کړي او د خپلې ټولنې پرمختګ ته مټې رابډ وهي او د پردیو له فرهنګه ځان وساتي. او واقعا چې دغه ډول سمینارونه په افغانستان کې ورته ډېر ضرورت ځکه دی هغه ټولنې چې هغه اشغال شوي په فکري لحاظ باندې، په پوځي لحاظ باندې، نو په هغې کې د دغه ډول سمینارونو جوړول ډېر ارزښت لري. او بل تاسې ولسونه مو لیدل چې د ځوانانو، سپین ږیرو، قومي متنفذینو د موږ نه غوښتنه هم دا وه چې تاسې باید دا پروسه داسې عامه کوئ چې کلو بانډو ته ورسوئ، مساجدو ته لاړ شئ، د جمعو خطبو ته لاړ شئ، تر څو چې خلک په دې موضوعاتو باندې خبر شي او په راتلونکي کې د دې د زیانونو نه هغه موږ ځان وساتو. بل پلو د دې سمینار برخوال د دې ډول سمینارونو جوړول د ټولنې په سمون کې ګټور بولي او د ورته پروګرامونو په جوړېدو ټینګار کوي. دا سمینار چې نن ډېر ګټور سمینار، خو زه تاسو ته یو خبره کوم چې دا سمینارونه تاسو په نورو جماعتونو کې، په ډبو کې، په غټو کلو کې، په غټو دیرو کې د خلکو شریک کوي او د خلکو ذهن او دغه په دې باندې خلاص کوي چې د آینده په خاطر باندې دا مشکلات زموږ او ستاسو د منځ نه وځي، د دې نه خفګانونو کړاوونه وځي، نو دا به زموږ او ستاسو د ګټې او د خیر نظر وي. نننی کوم سمینار چې د فرهنګي او یا فکري یرغل تر نامه لاندې ډېر مفید او اغېزناک سمینار و. غوښتنه هم دغه ده چې د دې ګاونډي یرغلونو نه، فرهنګي یرغلونو ډېره مهمه ده چې دیو نه ځان وساتو او د دې په مقابل کې هغه کوم اقدام او دغه چې کېږي عامه پوهاوی دغه وشي د به ډېره زیاته مفید دی. ډېره مننه. خیر، ستاسو نه مننه. کوربه ده. د یادولو وړ ده دا ډول پروګرامونه او غونډې تر دې وړاندې هم جوړې شوې وې.